که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم د ګروپ بای فنکشن په دویمه برخه باندې کار کوم چې څنګه مثال تاسو کولای شئ چې ګروپ بای فنکشن لږ په اډوانس شکل باندې وکاروئ. راځم دلته ګروپ بای فنکشن موږ لکه پاوی ټیبل هم ویل چې پاوی ټیبل کې موږ ډاټا سمری کوله د دې په واسطه موږ په ډاینامیک شکل سره ګروپ بای فنکشن کارولای شو. اوس دلته راځم چې ګروپ بای فنکشن مې سلیکټ کړم. مثال دا ګروپ بای دلته چې را فیلډز مثال په کوم را باندې چک ګروپ کوي. دلته زه ورته نیسم دلته مثال دا نیسم په دې شکل سره تر اخره پورې دا سو ده 301 بیا ورته چې کاما او بیا راځم مثال دلته د دې کې وی وایلو کوم دی وایلو کوم کې ده په دې دغه کې ده په سورتوي په ای کالم کې د دې چې وایلو ده. مثال دا ګوري دا وایلو ده. مثال ای کالم کې ورته چې ای مخکې مستونی ولا ای 2 وسورته چې 2 نه تر ای 301 پورې. مثال دا کوم فنکشن استعمالوي. مثال چې فنکشن د دې لپاره چې دلته ای دا مسلک ای په دې شکل سره دلته ګوره دا کاما په ځای باندې موږ چې دلته کوټیشن ورکو ځکه نو د بل پارامتر راغی. اوس فنکشن ته راغی. اوس ورته چې سم مثال په دې کې نور فنکشن هم دي خدا چې سم دا مثال هیډر وای راولای کنه ورته چې فیل هیډر راولا ورته دا چې دریم انتخابوي. اوس دا بندوم قوس مثال دا چې سمری مونته رااله که چیرته زرای شم په دې کې ورته هم چې مساوي ګروپ بای فنکشن په دې ګروپ بای فنکشن کې ورته ونسم مثال راسم د دې نه ونسم بیا ورته چې کاما او بیا راشم ورته چې ای کالم او بیا ورته چې سم مثال سممونو او هیډر ورته چې دریم هیډر سره راوله انټر. مثال ته هیډر راغی خو سمری راوسه دلته دا صفر سره راغی. صفر د چی په حساب راغی د ډیویژن کالم په حساب راغی. دلته زه راځم ورته چې په دې کې سلیکټ کوم بیا ګوره ورته چې کاما بیا کاما او دا سورت اردات سورت کولای شي چې په کوم فیلډ باندې تاسو سورت کوي. بیا ورته فیلډ اری مثال دلته نیسما دلته د ډیویژن کې چې راغله په دې په حساب باندې فلټر کړی دی نو دا بیا سلیکټ کوم ورته چې not equal to د دې سره انټر. مثال اوس باغه صفر د دې نه چې شي لري شي. مثال دا چې یو سمری ډاټا مونږ ته راغله. هم دا ګروپ بای فنکشن مونږ د لوک اپ ریفرنس نه هم کارولای شو پارامتر ته سلیکټ کولای شو. کله موږ راشو مثال دا ګروپ بای فنکشن دلته تاسو ورته چک کولای شئ پارامتر ورکولای شئ. دا کوم پارامتر چې تاسو هلته خې دلته د ټیکس باکس په شکل تاسو ته خې. که زه دلته راشم ورته وایم چې دا ونسم او بیا راشم ورته وایم چې ګروپ بای فنکشن د دې نه ریفرنس مثال دلته راځم ورته چې ګروپ بای فنکشن فیلډ وایلو مثال کوم فیلډ تاسو دا سلیکټ کوئ دا او بیا دې تر راځم ورته چې وایلو مثال دا جمع کا فنکشن دلته ورته لیکم چې مثال سم صحیح ده چې سم فنکشن سم په دې شکل سره هم تاسو چک کولای شئ چې مثال وایلو دغه کې هیډر مثال 3 او ورته چې اوکې ګورئ دا راغی په دې شکل سره. خو د دې سره که تاسو فنکشن استعمالوئ نو دلته به بیا راشئ ورته چې مثال اف یا ورته چې مثال فلټر مثال دا بیرته راشئ ورته چې فنکشن په دې فنکشن باندې کلیک راشئ دلته وګورئ په دې کې د دې اخر کې دلته وګورئ فلټر اری مثال دا ونیسئ دا ورته چې دا مساوي د چې سر نه وي د دې سر نه وي یعنې شی فورمولا لکه تاسو چې هلته کار کړی دلته هم کار کولی شئ. اوس راځم دلته ګورم چې دا فنکشن مثال د دې سره موږ بل لیول فنکشن کارو. دا فنکشن که ډیلیټ کو مثال دا ډاټا ټوله د منځه ځي که ساتئ مثال اولی کاپي کوئ او بیا راشئ ورته چې مثال پیسټ ویلیو
مثال پیس ولوم چې کله که تاسو دا ډیلیټ کړئ نو دا به ډیلیټ نشي په خپل ځای به پاتې شي. نو کله چې د فورمولې نه ویلو ډاټا هم پکار د فورمولې سمري ریپورت هم پکار نو پیس ولو باندې پیس کوي. اوس بیا راځم چې ورته هم چې مساوي ګروپ بای مثلا دلته زه ورته هم چې ګروپ بای فنکشن استعمالوم. ګروپ بای دا فنکشن مې ونیوله ورته هم چې را مثلا دا را ده او بیا ورته هم چې کاما او بیا راځم ورته هم چې ویلو دا. اوس زه راځم دلته ورته هم چې فنکشن مثلا څه ده سم انټر مثلا دا ماته راغی. اوس که زه غواړم چې مثال د دې نه نور فنکشن زه وکاروم نو په دې حالت کې بیا زه څه کولی شم که زه راشم ورته هم چې کاما او مثال دا زه چکم فلتر کم دا فلتر اری ته راشم. فلتر اری د دې نه ورته هم چې دا دغه نه وي ناٹ ایکوال ټو د چی سره د هیڅ سره مثال چې خالی وي هغه مه راوله ځکه چې دا ما تر اخره پورې سلیکټ کړی دی. نو دلته ګوره دا فنکشن راغلی. که موږ غواړو چې مثال نور فنکشن سره کار کو نو په دې حالت کې موږ دلته راځو د سم سره دلته ایچ سټاک فنکشن هم مخکې ویل که کارم نه پوهیږئ نو مخکې ورشئ ایچ سټاک فنکشن وګورئ چې مثال څنګه کار کوي. ایچ سټاک فنکشن مثال دا نیسم قوس شروع او دیزی کې چکم قوس باندوم په دې شکل سره. زه مثال که نور فنکشن مې د دې په کار درتم چې پرسنت اف دغه مثال په همدې شکل سره د قوس نور کوم ورته چې اوریج نیسم مثال دا اوریج مثال دا چکم د دې نه د ډیلیټ کوم په دې شکل سره او انټر. اوس که تاسو ګوره سم اوریج په دې شکل سره د پرسنت د څه شو ډاټا رااله یعنی د دې د سمری موږ جوړ کړه د ګوره سم د چی شي د سیل او اوریج د چی پرسنت د چی د سیل او بیا مثال اوریج د چی د سیل مثال دا د دې څه شو راغی چې مثال څنګه تاسو سمری کولای شئ د ډیر فنکشن دلته تاسو کولای شئ چې مثال د دې سیل سوالو چشته واړوي پرسنت فارمات ورته ورکوي مثال ترای شي فارمات مثال دا سلیکشن فارمات دې ترای شي مثال د دې د اشاریه کما کوي یو خانه ورته اشاریه ورکوي په دې شکل سره کدا سلیکټ کوي مثال دلته ورته چې separate 1000 separator ورکوي مثال 1000 separator دا کولای شي اوس مثال تاسو کاپی کوي او په بل ځکه چک کوي پیس کوي پیس از ا ویلو. راځم دې باندې خو تاسو پوه شوي چې مثال څنګه موږ ایچ سټاک فنکشن دلته وکارول. دلته په دې خالي ځکه دلته فنکشن ده ایچ سټاک فنکشن په ځینې وخت کې ضرورت کېږي چې مثال دا ډیویژن او دا مثال کلام د چکی راولي راکې د دې لپاره موږ چې کولای شو ایچ سټاک فنکشن کارولای شو. چې ایچ سټاک فنکشن دلته سلیکټ ده مثال دلته دا قوس باندوم بیا ورته چې راځم د قوس په داخل کې د دې فنکشن د کله دا قوس د دې فنکشن مربوط ده ورته چې کاما کله چې کاما ونسم ورته چې دا پروډکټ کله چې دا پروډکټ مثال کلامونیو انټر کومه مثال ګور دلته به شي پروډکټ به هم ماته راشي ګور دلته لاندې شته ټوټال هم اضافه ده تیار سمری مونږ ته جوړه شو. نو دا د ایچ سټاک فنکشن چې موږ څنګه کارو عدالت ګوره د دې فارمات تغییر شو ځکه چې دا موږ پاس د دې فارمات پرسنت اړول او د دې نمبر کې او دا چکی پرسنت مثال دا پرسنت واړو. دا د ګروپ بای فنکشن چې مثال څنګه لکه په اډوانس شکل پارامتر یو شی تاسو اضافه کولای شئ تاسو مشخص فولډر د لپاره هم د مشخص ډیویژن د لپاره هم فلټر وکړئ مثال دلته د ډیویژن ده او مثال د په صورت کې بیا مثال تاسو ویلو لاندې نه کښ کوئ ځکه چې دلته دا هم دغه کېږي راځي. نو دا چې ایچ سټاک فنکشن د چ سره کارول د ګروپ بای فنکشن سره کارول یا د یو نه زیات کلامونه د را کې راوستل او یا د یو نه زیات فنکشن استعمالول. مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمانډ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه
یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.